د یخنۍ او د ژمي په موسم کې د زړه دورې ولې زیاتېږي او ورسره چې کم پالج انسان ته کېږي نو پالج چانسز ورسره هم زیاتېږي. نو اخر داسې څه وجه ده چې انسان ته د ژمي په موسم کې د زړه دورې او پالج کېدلو خطره نور هم زیاته شي او نور چانسز هم زیات شي. نو د دې وجه دا ده کله هم چې د انسان نه بهر ماحول یخ وي او د انسان چې کم دننه ماحول کم ټمپریچر دی 37 سینټیګریډ هغه دا کوشش کوي دغه وجود دا کوشش کوي چې زه خپل دننه ټمپریچر مینټین وساتم خو د بهر ماحول د وجې نه دغه د انسان چې دننه کم ټمپریچر دی هغه هم یخ کېدو طرف ته روان شي چې د انسان بیا کم رګونه دي کم بلډ ویزل دي هغه تنګېدو طرف ته را روان شي. او کله هم چې د انسان رګونه تنګېدو طرف ته را روان شي نو چې د وینې کم رفتار دی هغه نور هم تیز شي چې دغه سره دغه کم بلډ پریشر دی هغه هم تیز شي او کله چې بلډ پریشر تیز شي په دې ټایم کې په زړه باندې بوج هم زیات شي. نو دې ټایم کې چاته هم چې د زړه مسله وي نو هغو ته د هارټ اټیک او د زړه دوره کېدو چانس شته دی. سره د انسان په وجود کې کومه وینه ده موږ به ورته دا وایو چې هغه هم سختېدو او موره کېدو طرف ته روانه شي ځکه چې دلته کې ټمپریچر چې کم دی د انسان د وجود هغه هایپوترمیک سټیج طرف ته را روان شي یعنی کمېدو طرف ته را روان شي او په رګونو کې هغه وینه ښه مزل کوي کومه چې ډېره نرمه وي خو که چېرې وینه پیړه شي نو هغه بیا مزل نه کوي چې دې ټایم کې بیا انسان ته د هارټ اټیک د زړه دورې کېدو چانس شته دی. او پالج چې انسان ته کېږي که چېرې هغه انسان په جلدي کې وي یخې اوبه څښي بار بار یا چېرته په یخو اوبو لاسونه وینځي یا چېرې دام پې کوي یا غسل پې وکړي نو په دې ټایم کې د انسان چې کوم نرویز دي هغه ډیمیج شي هغه خراب شي. دې سره د انسان په وجود کې کومه وینه ده هم سختېدو او موره کېدو طرف ته روانه شي چې دغه د وجه انسان ته د پالج کېدو خطره شته دی. نو که چېرې تاسو وایئ چې موږ د ژمي په موسم کې خپل ځانونه او خپل مشران حضرات د هارټ اټیک او د پالج کېدو نه بچ کړو نو د هغو دپاره د دې خبرو خیال وساتئ چې کله هم د ژمي موسم وي په هغې کې تاسو هغه ګرم ساتئ ورسره هغو ته ګرم خوراک ورکوئ کوم چې وجود دپاره ګرمایش جوړوي. د دې سره سره تاسو ګرمې او تړمې اوبه څښئ ځکه چې د ژمي په موسم کې انسان نه خوله نه ځي نو هغې ته ډېر کم احساس کېږي د تندې نو چې انسان ته د تندې احساس نه کېږي نو هغه اوبه نه څښي نو په دې ټایم کې د اوبو نه څښلو هم دا نقصانات شته چې تاسو ته هارټ اټیک یا د پالج کېدو خطره شته دی ځکه چې د انسان وجود ته هم درکار دی چې هغه ته اوبه ورسېږي او په خپل مقدار سره ورسېږي. نو که چېرې دې ټایم کې تاسو ګرمې او تړمې اوبه نه څښئ په دې ټایم کې تاسو ته فلو نزله زکام چانسز هم شته او بار بار ستاسو مرۍ خرابېدو طرف ته هم تللی شي ځکه چې ګرمې او تړمې اوبه ستاسو په وجود کې امیونټي هم یعنې هغه طاقت هم زیاتوي کوم چې د انسان د بیمارو خلاف د انسان په وجود کې دننه جګړه کوي. نو دې دپاره تاسو تړمې او ګرمې اوبه څښئ او خپل ځانونه ګرم ساتئ او ګرم خوراک کوئ. همدغه شان د خپل صحت په اړه اویرنس ویډیوز دپاره زموږ سره اوسئ. د دې سره د خپل صحت او د مشرانو او کشرانو صحت خیال د ژمي په موسم کې ضروري وساتئ. شکریه. الله حافظ.